څلېرویشتم نومبر کال 2009 عیسوي کې جان چې یو میډیکل سټوډنټ و په یوټا کې د نټي پټي په نوم یو غار ته ننوتو د دې دپاره چې په ټوله دنیا کې مشهور شي خو ده ته دا پته نه و چې ما په خپل قبر کې قدم ایښی دی او د ټول عمر دپاره به د دې غار نه بهر رانوځم. جان او د هغه ورور جوش او د ده دوه ملګري د نټي پټي د غار په باره کې ډېرې زیاتې مشهورې کیسې اورېدلې وي لکه تاسو به هم د خپلو مشرانو نه ډېرې کیسې اورېدلې وي یا به د تاریخي ځایونو په باره کې هم تاسو کیسې اورېدلې وي نو د انسان زړه هسې غواړي چې هلته ورشي او دغه ځای وګوري. خو دا غار په 2006 کال کې بند کړی شوی و ځکه چې دلته ډېرې زیاتې حادثې وشوې نو کوم پروفیشنل کسان چې وو هغوی په دې باندې د ډېر وخته پورې کیس وچلو چې دا غار د هغې کسانو دپاره بند شي د چا چې په غرونو کې هیڅ تجربه نشته او په 2007 کال کې اخر دا په یو نوي رول سره کولاو شو د هغو کسانو دپاره چې د چا به په غرونو کې ډېره تجربه وه د ګورنمنټ نه د اجازت اخیستو دپاره به دا 21 ورځې مخکې دې ته اپلای کوله او په دې کې دې دوه وروڼو هم کړې وه. 24 نومبر کال 2009 کې جان او د ده ورور جوش او د ده دوه ملګري دې خطرناک غار ته داخل شول. د دې د غرونو په باره کې سلیقه ډېره تجربه وه خو دې غار ته دې په لومبني ځل ور داخلېدل د یوې غنټې پورې هر څه سم و او د نیمې نه زیات غر دې کتلې هم و او د ډېرو خطرناکو لارو سره دې مخ شوي وو خو دوی چې موږ به برت کینال ته ځو دا هغه ځای دی چې دې ته تر اوسه پورې ډېر کم کسان تللي دي او دا ډېره خطرناکه لار ده. د دې نه خپل دوه ملګري واپس راغلل ځکه چې دغه ځای ته نه تلل دغه ډېره خطرناکه لار وه خو په دې ځای کې اوس دوه لارې وې یو د برت کینال طرف ته تله او بله بل سایډه خو دوی د غلطۍ نه په دې بلې لار باندې روان شول. دوی وي که موږ د برت کینال طرف ته روان یو د لږ مزل کولو نه بعد لار ډېره زیاته تنګه شوله اوس صرف په دغه ځای کې خپل وجود نه جوړ کولو خو دوی په دې امید سره مخکې روان وو دوی وي که چېرته مخکې به د واپس راګرځېدو ځای وي او هلته به موږ راتاو شو خو دوی ته دا پته نه وه چې د انسان په تاریخ کې د دې خطرناک ځای نه څوک هم واپس نه دي راوتي. جان ته لاندې یو ځای وښکارېدو جان وی که دا به د واپس راګرځېدو ځای وي نو کله چې جان هغه ځای ته لاړه نو په هغه ځای کې ونښتو لکه داسې ښکارېدو چې دې غار ژوندی تیر کړی وي. د خپل ورور جوش ته اوازونه ورکول شروع کړو کله چې دغه ورور راغی نو اول یې ده پسې ډېر زیات وخندلو او د ده مذاق یې وکړو چې دې هسې ګپ لګوي چې بیا یې وکتلو نو ده وی دی خو په رښتیا انښتی دی. جوش زر تر زر لاندې راغی د خپلو خپو په مدد سره د ده وجود بهر روباسل شروع کړو. د جان د کم 100 کیلو وزني جسم د ځمکې کشش ځان طرف ته راکاږه او دا په یوازې روباسل ناممکن و. جوش زر تر زره بهر راووتو او ریسکیو ټیم ته کال وکړو. اخر هم 3 غنټې بعد لومبني ریسکیو ټیم راورسېدو چې په دې کې یوه ښځه سوزي میټولا چې قد یې ډېر زیات کم و نو په دې تنګو سرنګونو کې ډېره په اسانۍ سره راتېره شوله او کله چې راله جون ته وکتل نو جون په الټه حالت کې انښتی او د حفاظت لپاره دې ځان په یوې رسۍ هم وتړو. دې د جون خپې په رسۍ سره وتړلې او بهر کسانو راخل شروع کړو خو دلته جون په خپل هیڅ زور نشو کولی نو په دې سره معامله نوره هم خرابه شوله. بیا ریسکیو ټیم د یو پولیس سیستم لګولو مشوره ورکوي ځکه چې په دې باندې په 2004 کال کې د برو کلارک په نوم یو کس راوباسلی د پولیس سیستم په لګولو باندې کار شروع شو. دا ډېر مشکل و ځکه چې د سورنګ د خولې نه یو شیز دننه وړلو او په یو ټایم کې صرف یو کس کار کولی شو او د جون وجود د ډېر وخت نه په الټه حالت کې پروت و. د جون زړه هم به کلاره کار پرېښودل شروع کړو او په پیپړو کې اوبه جمع شوې ځکه چې د انسان وجود د الټه حالت لپاره نه دی جوړ. ریسکیو ټیم د جون د تسلی دپاره لاندې یو ټلیفون شانت سیسټم وړو چې په دې باندې جون خپلې ښځې سره خبرې وکړې او هغې ولې تسلي ورکړه چې ضرور به بهر راوځي هیڅ فکر مه کوه. د ماښام په 4 بجې باندې اخر هم پولیس سیسټم تیار شو. یو کس لاړه او د جون خپې یې په رسۍ سره وتړلې او بهر کسانو راښکل شروع کړو. د جون وجود د نیمې نه زیات بهر راوتی و په دې کې اچانک یو درز وشو کم پولیس سیسټم د چې جوړ کړی و هغه وشلېدو او جون واپس ښکته لاړو. جون سره چې په دغه ځای کې کم کس و هغه ډېر زیات زخمي شوی و نو زر تر زره هغه اسپتال ته وړو او یو غټ د جون په سر راوغورځېدو. بیا ریسکیو ټیم دا فیصله وکړه چې موږ به دننه یو ډاکټر ورولېږو چې وګوري جون ژوندی دی که مړ. کله چې ډاکټر دننه راغی او د جون وجود یې چک کړو هغه څه شوي و چې د کومې خبرې نه دي یېرېدو یعنې جون مړ شوی دی. جون د 28 غنټو پورې په الټه حالت کې د ژوندي پاتې کېدو یو ریکارډ جوړ کړو. شپږ هغه بهادر کسان چې خپل ژوند یې په خطره کې واچو او د دې مرګ خولې ته لاړل د یو انسان زندګۍ بچ کولو دپاره. جون یې په دغه ځای کې پرېښودو ځکه چې د ده وجود بهر روباسل اوس هم ناممکن و او د عزت دپاره یې ده ته یوه تخته هم ورکړه او د ده یو تصویر یې هم په دغه ځای کې ولګو او د ټول عمر دپاره یې دا نټي پټي په نوم د غار بند کړو. دا و زموږ نن یو بلې د میسټیریس ځای په باره کې ریل سټوري. کو تاسو غواړئ چې موږ داسې نور کهانۍ هم جوړ کړو لکه یا د ورلډ وار 1 په باره کې د ورلډ وار
وپلټو خو هغه اسلامي وي یا داسې نور کهاني وي. نو تاسو موږ ته لاندې په کمنټ کې ولیکئ چې موږ په نور ویډیوګانې جوړ کړو او دا چینل د سره سبسکرایب کړئ. لوی الله پامان.